بنان 4 اصل ما برش اشاره کردم مسی جانم. اول همه ما استعداد داریم، اکثریت ما نمیفهمیم که استعداد ما چیست، دنبال استعدادهای مردم دیگه هستیم. دقیق. دو هدف باید در زندگی داشته باشیم که مشخص باشه، حقیقی باشه و مبهم نباشه. سوم، به خاطر اهداف ما وقتی آغاز میکنیم که کار کنیم خیلی مردم ما را نمیمانه. اینستاگرام مانع ماست، فیسبوک مانع ماست، تیک تاک مانع ماست، یوتیوب مانع ماست، مادر مانع ماست، پدر مانع ماست، دوست مانع ماست. باید با تمام اینا روبرو شویم. مثل فرد گشنه که اگر نان نخوره میموره. برای مهم نیست که دزگیر میشه، برای مهم نیست که رستوران والا میزنیش، برای مهم نیست که پلیس پشتش میگیره، اونا نمیگیره، به هر شکلی که باشه میخوره. و سوم، اکثریت زندگی ما به عکس العمل تیر شده به جای که عمل داشته باشیم. مونږ چا سره د ضعیف مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو. مونږ سپین ماموریت جوړو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه، ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکهاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لوارو کې دي دوی ته لار ښیي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چیرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د یوې یا 2 ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ را سره په اړیکه شئ. البته دا وټساپ شمېره یوازې دغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.